د خوست ولایت ارشاد حج او اوقاف ریاست له لوري د ولایت مقام علما او شورا او استخباراتو ریاست سره په ګډه همکاري د 1429 هجری قمری کال د فرضي حج ادا کولو په موخه د 2500 حجانو ترمنځ په چاچونه یا قرعه کشي تر سره شوه. د حج فریضه ادا کولو په موخه یا د پچاچونی یا قرعه کشي تر غلي حاجیان خوښ چې د حج فریضه ادا کولو په موخه ورته د قرعه کشي لاري د تګ موقع برابرېږي. دوی د یادې پروسې د شفافیت یادونه هم وکړه، خو تر څنګ له حکومت څخه غوښتنې درلودې چې خوست ولایت ته د حج کولو سهمیه لا ډیره شي. درې کاله څلور کاله ما سره ټوکان په جوبه کې سره دي چې دا زه پچاچوم، خو چې د دې واجنه چې نفر ډیر و په چې ډیر کامې موږ ته خصوص امر کړی شوی ده، نو اوس بل اخره الحمدلله مو اوس پچواره ته ډیر خوشاله یم، لګنه ډیر خوشاله یم. بس خدای دې وکړي ټول خلکو د رضا ارمان پراشي. نو د دا وختونه موږ دا چې موږ د پچ ډیر کې ډیر کسان غریبون ډیر پرمان دي دغه نه زی او خلک سپینګری دي او تر سره مطلب نو د کراشي د لور شي خو دی واجنه چې د وسه هم کام ده نشي تلای اندار من کدیار چا پراشي ډیر مهرباني کوي ان شاء الله. شفافیت خو به 100% د زکه چې اکثره د ډیر ورګنونه کې شامل دي او د استخبارات او امر بالمعروف د حیاتونه کې دي او د دې ټولو هزار په مخ کې دغه کرکشي وشونه استوزون وی او ډاکټرونه داسې وسولګي چې د خلکو احوال سات په ساتو خلی او داسې نوي چې استوزونی زون سب لګلی وي او ډاکټرونه لګلی هغه بیا د هزار پښتنه نه کې د حج صاحبونو پښتنه نه کوي. بلخوا د ارشاد حج او اوقاف ریاست مسؤلین وویل چې سګنای کال د حج فریضه ادا کولو په موخه ورته 2500 حاجانو نوم لیکنه کړې و چې د یاد وزارت له لوري خوست ولایت ته 309 کسانو ته د حج فریضه ادا کولو لپاره سهمیه ورکړل شوې چې له جملې 15 ولسی خلک یو نوي مجاهدین او یو سلو دریدرس نور هغه حاجان دي چې له فتح څخه وړاندې د فرضي حج ادا کولو لپاره ثبت نامونه کړي و. د یاد ریاست مسؤلینو زیاتول چې د خوست میشتو لوري د فرضي حج ادا کولو د سهمي غوښتنه به تر خپل مشرانو ورسوي. دوی زیاتول چې د وزارت لوري د افغان حاجانو لپاره ټول سہولتونه برابر شوي سو حاجان په اسانۍ سره حج ادا کړی شي. 2500 نفر ثبت نام وکړل شو او دا چې موږ ته د ارشاد حج او اوقاف وزارت لوري د خوست ولایت لپاره د 309 نفرو سهم راکړل شو. دې کې دوه حصے د عوامو لري په هغه کې د عوامو د فتح نامخ کې چې کوم ثبت نام کړو یو د نفر د هغوی دي او پاتې د 15 نفرو د نویو متقاضیانو د ثبت نام کوونکو لپاره ځانګړی شوی سهم و او باقي یو نوي نفر هغه د مجاهدینو لپاره سهم و چې کومو نوې ثبت نام کړو. باید یاد شي چې د سعودي عربستان له لوري د حج فریضه ادا کولو په موخه افغانستان ته هر کال 10,000 حاجانو ته د تګ سهمیه ورکول کیږي.